نن افغانستان ته یو ایراني پلاوی راغلی. دغه ایراني پلاوی چې د ایران د دفاع وزارت پورې اړوند ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې د ملي پوځ د لوی درستیز مرستیال سره لیدنه کړې ده. په دې ویډیو کې به درته د دغې لیدنې جزئیات وړاندې. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او ایران ترمنځ په وروستیو کې ډېر سخت کړکېچ رامنځته شو. دغه کړکېچ وروسته له هغه رامنځته شو چې د ایران ولسمشر رئیسي سیستان او بلوچستان سیمو د لیدنې پر مهال په یو مرکه کې وویل چې د افغانستان اوسنیو حاکمانو ته ووایي که چیرې د ایران حقابه په مکمل ډول ورنه کړي نو بیا دې له دوی څخه ګیله نه کوي او دا دې نه وایي چې ګواکې دوی خبر نه و. له دې څخه وروسته ځینو نورو ایراني مقاماتو هم دغه ډول څرګندونې وکړې چې په ظاهره داسې محسوسېدله چې دوی د ډیپلوماتیکو لارو پر ځای د جنګ لاره اختیاروي او ګواکې داسې احتمالونه هم رامنځته شوي وو چې د دواړو ګاونډیو ترمنځ شاید جګړه ونښلي او دواړه هیوادونه یو د بل په مقابل کې په جګړې لاس پورې کړي. که همداسې وګورو افغانستان او ایران له دې څخه وړاندې هم په تېر امارت کې یو ځل له دې څخه سخت کړکېچ سره مخامخ شوي وو. په تېر امارت کې د مزار د نیولو په وخت کې 20 تنه ایراني ډیپلوماتان ووژل شول. په هغه وخت کې ایران ډېر سخت احتجاج وکړ او دا یې وویل چې ګواکې په افغانستان به حمله کوي. په هغه وخت کې د افغانستان امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد پرته له دې چې د ایران د دغه عمل په وړاندې کوم تیاری ونیسي ویې ویل دوی د ایران د دې خبرې په مقابل کې په سرحد حتی یو پیره هم نه دروي، خو که چیرې دوی حمله وکړي نو داسې څه به ورسره وکړي چې د دوی پلرونه هم یاد ولري او په اصفهان کې به بیا هم راڅخه ګزاره ونه کړي. همداسې اوسنی کړکېچ همداسې انګېرل کېده چې ګواکې د ایران او افغانستان ترمنځ به وروستۍ ناندریزې څرګندونې د جګړې او نظامي برخورد تر کچه ورسیږي. افغانستان د ایراني ولسمشر دغه توندو څرګندونو ته په ډېر ښه او ډیپلوماتیکه ژبه ځواب ورکړ. لومړی یو اعلامیه چې په ډېرو ډیپلوماتیکو اصول د ورورۍ په ټولو قواعدو برابره وخپره کړه. د هغې څخه وروسته ایران وفهماوه که چیرې دوی حمله وکړي نو دوی ته به داسې ځواب ورکړی شي چې په یاد به ولري او همدا ډول د دوی له اخطارونو څخه دوی نه دي ډار شوي او نه هم یاریږي ترې. په همداسې توګه نن د افغانستان له لوري د فراه په بخش آباد سیمه کې چې د ایران پولې ته نږدې پرته ده یو نوی ډیم جوړ شو چې دغه ډیم د ایران پولې ته نږدې ده او په فرارود سیند باندې جوړ شوی ده. کله چې ایران دا حالت درک کړ نو ایران په عامیانه اصطلاح کې ووایي وډار شو او یو نظامي پلاوی راولېږه تر څو د افغانستان او ایران ترمنځ دغه وروستۍ کړکېچنې اړیکې د جګړې تر سرحده ونه رسیږي او یو بل پر وړاندې جګړه ونه کړي. همدې توګه نن یو ایراني پلاوی راغلی و. د افغانستان د دفاع وزارت کې د افغانستان د دفاع وزارت له معین سره مجلس کړی و. په دې اړه د افغانستان ملي دفاع وزارت پر خپله ټویټر پاڼه یو لیکنه خپره کړې ده چې په دغه لیکنه کې د دغې غونډې په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه کاږي ملي دفاع وزارت او د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوو د ګډ سرحدي همکاریو د پیاوړتیا په هدف سره وکتل. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د وسلوال پوځ لوی درستیز مرستیال حاجي مالک خان صدیق او د ایران اسلامي جمهوریت د وسلوال پوځ لوی درستیز مرستیال ښاغلی بهرام حسیني مطلق په مشرۍ یو پلاوی نن د ملي دفاع وزارت د بهرنیو اړیکو په ریاست کې وکتل او خبرې یې وکړې. د لوی درستیز مرستیال ایراني پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همکاریو ښو اړیکو ته په اشارې وویل اسلامي امارت تل د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ښو اړیکو غوښتونکی و او په بېلابېلو برخو کې د لا زیاتې همکارۍ لپاره ژمن دی. ایراني پلاوی په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ژمنې مثبتې وارزولې او د اړیکو پیاوړتیا ډاډ یې ورکړ. په دې کتنه کې د دواړو لورو د سرحدي ستونزو په هوارۍ د ګډو همکاریو پر پیاوړتیا او د اړونده مراجعو له لارې ستونزو په حل د خبرو له لارې ټینګار وکړ.
همداراز په دې کتنه کې د کورنیو چارو وزارت، سرحدي چارواکو، د سرحدونو او قبایلو وزارت او د کرنې او اراضۍ یو شمېر مسؤلینو هم حضور درلوده. دا د ملي دفاع وزارت هغه اعلامیه وه چې د دغه ایراني پلاوي د راتګ په اړه یې خپره کړې وه. له دې څخه وړاندې داسې تبلیغات کېدل چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت د ایران سره د افغانستان د اوبو پر سر معامله کړې ده او د افغانستان پریمانه اوبه یې پرته له کوم عوضه یوازې د یو سفارت په سپارلو سره ایران ته ورخوشي کړي دي. دغه تبلیغات په ډیره پراخه کچه کېدل، خو اوس چې حقیقت څرګند شو او داسې نه ده شوې، ګواکې هغه اوبه چې د ایران حق ده ایران ته پرېښودل شوي او کومې اوبه چې د افغان بزګرانو حق ده افغانستان ته پرېښودل شوي دي او ایران ته هیڅ زیاتې و اضافه اوبه د امتیاز په توګه نه دي ورخوشي شوي. هغه کسان چې پرونه پورې دغه تبلیغات کول اوس به ورته کوم مخ پاتې وي؟ آیا دوی د شرم په نوم کوم څه پیژني؟ آیا دوی کې شرم، حیا او عزت شته ده؟ آیا دوی بیا هم د دې وس او توان لري چې یو ځل بیا د رسنیو پر مخ راڅرګند شي او هغه تېره خبره چې دوی کړې وه دغه خبره هیره کړي او یا یې داسې هم شاته وغورځوي چې دوی هیڅ هم دا خبره نه ده کړې؟ د دې څخه وړاندې په پراخه کچه دا خبره کېدله چې ګواکې د کمال خان بند اوبه یوازې د ایران د سفارت سپارلو په مقابل کې طالبانو بیرته ایران ته ورخوشي کړي دي. که موږ تاریخ ته وګورو، د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو دغه لانجه اوسنۍ نه ده. که ایران ته د هلمند د سیند ټولې اوبه ورخوشي شي او بیا به هم دوی وایي چې ایران ته د ایران پوره حقابه نه ده ورکول شوې، ځکه کله چې ظاهرشاه دوی ته د ښه نیت په څرګندولو سره او د ښه نیت لپاره یې د معاهدې څخه هم اضافه اوبه ایران ته ورخوشي کړي، په هغې هم دوی ناشکري کوي او دغه احسان هم د افغانستان نه مني چې د ښه نیت او ښه ګاونډیتوب په نوم یې ایران ته اضافي اوبه ورخوشي کړي دي. همدا ډول هغه تړون چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی و، په دواړو هیوادونو یې ځینې مکلفیتونه هم ایښي وو چې له هغې جملې باندې په ایران باندې دا مکلفیت و چې د چابهار بندر له لارې به افغانستان ته د وارداتو لاره برابروي. همدا ډول به د هلمند د سیند له لارې هم دغه چاره ترسره کوي، خو دغه تړون ته ایران په هغه کچه وفادار نه ده پاتې شوی. دا د ایران عادت ده چې هر وخت همدا وایي چې د دوی حقابه په مکمل ډول نه ده ورکول شوې. د اذان نیوز محترمو لیدونکو، مننه چې تر دې دمه راسره پاتې وئ.